د یوټیوب نامیانو سلام علیکم، ښایست بخیر یاست. ډوډۍ مو وخوړل، ناشته ماشته مو وکړل، انډه چڼه پاکستانی سیسټم د تبلیغ دا اوکې سټینډرډ کیسه. اوس دا دی د برلین ښه غټې غټې پراخې لارې دي پر روان یو چې دا د موټر سټیکر پیدا کړو یو او دوم به ولاړ سو د برلین دیوال به درته ونړوو او چارلي پوینټ ته به ورسو. د هغسې نورې کیسې راسره ځئ راسره ځئ راسره ځئ. ښه موټر مو ودروئ، بس سهار وختي خو نه دی، دغه 11 بجې دي راغلي یو په برلین کې. اوس درځو چک پوینټ چارلي ته. چک پوینټ چارلي چې دی بد ځای نه دی، هغه یو میدان و دغه د شرق او غرب د جرمني باډر و، نو هلته به مو بیا یو راځئ. غټ غټ سړکان دي د برلین، دا یې ښه کار دی. دغه مخامخ چې دی د عکس د عسکر دا د چک پوینټ چارلي په نامه یو پوسته ده. د چا پر چا ملدیرژ روژې نیسو، د شپې پیستې نیسو. نو د امریکایانو د هټلر څخه دا پوسته نیولې وه، پوسته دغه ده. دا د اوس به یې د نږدې څه در ښکاره کړو. او زما و شاته د برلین دیوال دی، اجازه ده دغه دی د برلین دیوال چپاته دی. مخ ته ورسه د هغې دیوال دی، دغه عکسونه دي. لږ مخ ته ورسه، مخ ته دغه دی چک پوینټ چارلي. دا ودرېږه، دا کیسه ده حذیفه. نو دغه چې دی دا چک پوینټ چارلي دی، هغه دی اوس یې در ښکاره کوو. او دا چې دی دا ویسټ برلین و، نور ایسټ برلین و، او دا په دغه کښتنه کې وه. او دغه دیوال دی اوس به یې در ښکاره کوو. او په 9 کې دغه سو ختم سو، د افغانستان د جنگ څخه یې ختم کړي. دغه چې دی دا شرقي دغه دی برلین، دا چې اوس موږ یو پکښې کې دا غرب دی، دا یې مابینځ و، دا یې مرز و، صفري نقطه یې دغه وه. دا دی لوکسمبورګ او د فرانسې و جرمني دا نو دغه دی 49 دی. د برلین دیوال به در ښکاره کړو. دلته یو موزیم هم جوړ کړی دی، موزیم دغه دی. او د برلین دیوال یو کوچنۍ ټوټه یې پرې ایښې ده، کوچنۍ ټوټه. نو څه کوي چې دغه برلین دیوال دی د افغان مجاهدینو د لاسه څخه دا هم دغه ړنګ سو. دا دی د برلین دیوال یې ونړوئ. دا نو هغه دا ونه نړوي، د برلین دیوال ړنګ نه کوي. دغه دی خلکو هغه وخت هم چې کشان ورته نیولي وه. دا ماتول شروع دي. دغه چک پوینټ چارلي چې دی اولته د باندې به یې در ښکاره کوو د خیر سره. دغه د یو ایس دغه دی ما وایم دغه چې به د فلسطین دیوال هم نړوو د خیر سره. جرمنیان بیا دې دیوال ته د ماوی وایي. نو دغه چې دوی د برلین دیوال دی، دغه یې پسې د هغه امریکایانو پوسته وه چې ورسو دلته. مشهوره پوسته په دې هم وه چې دلته به خلک راتلله او عملي و دغه به یې کولې. خلک پر لین ولاړ دي چې عکسونه واخلي. زه دا دا د هټلر بیرغ دی. اوس وې که نو دی د ډاکو سټایل راځئ درته نوشته کوي. د دا عکس یې هم در کړی دی او هغه خط هم درته نوشته کوي.
considering. Guess what's going Oh, wow. $65. دا غدي د سویټ لاړو تاریخ چټي تاریخ پر مځکه یې غورځولي دي. عجب ښایسته اسمان دی. په دغه موټرانو کې چکر درکوي، په دا ښار کې دې ګرځي، ښه ښایسته ځای در ښکاره کوي. ښه شی دی چې څوک وغواړي. نو په برلین کې ډېر تاریخي ځایونه دي، ډېر شان دي. د ورلد کپ دی دغه د فوټبال او هالند شاته ولاړ دي. ترکیه خواته د ترکیې نشنل ټیم چې دی ملي ټیم هغه اوس په دا وطن کې دي. د هغوی کې په دا کې نن ماښام پر 9 بجې کمپ دغه دی په برلین کې. نو بس ګورو به چې څوک یې ګټي. د هالند او د ترکیې مسابقه ده. خلک ورته ولاړ دي چې دا ټیم یې راسي وګوري دی او شپېلاک ورته ووایي. په دغه بسانو کې به ځي د حفاظت دپاره، امنیت دپاره. نو روان یو دغه دی. Bundesrepublik. دا ګرده د فوټبال کارنامې دي. فوټبال دی نن. امارات بیرغ، د امارات بیرغ. دغسې حال دی په برلین کې.